ټول پولیس افسران یې هم راچک شول، استعفې په میز ورته کښېښول او ټول کام ورسره ودرېد. کام خو بلوچ دی چې د یو اکبر بوکټي په واقعیا باندې کوم ځای ته کیسه نه ورسوله. مونږ پښتانه آیا په یو بل باندې ننګ وکړو، په یو بل باندې مو غیرت وکړو؟ زه یعنې دا صرف مې پرون ورځ درته یاده کړله چې داسې راتېر شو. اوس هغه خواندې ماندې په اخکلي کې چې کومې دي، هغه ماشومان چې کوم دي، د هغو سره چې زه او تا هم همدرد نه شو جوړ، څوک یې پاتې شول؟ خدای پاک په قرآن شریف کې وایي، مفهوم یې دا دی، په ترجمه کې به خطا شم، چې د یو کام حالات خراب وي دوی یې بدلول نه غواړي، زه هم په دې کې مدد نه کوم. آیا موږ د خپل وطن او د خپل خاورې حالات بدلول غواړو؟ په وینو ستا په وینو باندې کاروبار چې کوم دی، دا تر ټولو آسان کاروبار جوړ شوی دی. دلته په دې خاوره 15 ټوپکزن تیار کړي دي، په هغه باندې یو 15 ډزونه وکړي، یو عام خلک پې ووژني، او بیا دلته د امن په نامه باندې دنیا نه ډالر راځي. دا اوس چې په ګاډي کې ناست وو مونږ، نو خبر مې ولیدو چې وزیر خارجه وایي چې امریکا په دې خوا بارډر باندې د تحفظ دپاره مونږ ته د نورو ډالرو د مددونو راکولو دپاره آماده شوې ده. خو دا آمادګي کله وشوه چې ستا په خاوره باندې ځای په ځای داسې مرګونه او کیسې ورته وشوې. یوه شو ورته جوړه شوه، یوه کیسه ورته جوړه شوله، ډالر. او بیا که چیرې دوی ته نور ډېر پکار و، بیا به نور ډېر حالات ورسره ځي په مخ. په موږ باندې خلک اعتراض کوي چې تاسو خو دغه جرنلان یادوئ او هغه کوئ دغه کوئ. دا جرنلان چې ریټایرډ شي او ځي، زمونږ ریپورټ پرېږدئ، هغه د پنجاب د صحافیانو ریپورټ سره واخلئ چې په عربونو ډالر د ځان سره وړي، پیسې د ځان سره وړي. یو خو ستا په وینو باندې کاروبار لګیا دی، بل د کومو خلکو چې وینې تویې شي، بیا د هغې کورنۍ په اوښکو باندې هم یو کاروبار کیږي. په دې د ای پی ایس په اوښکو باندې کاروبار نه دی شوی، بیا په هغو باندې یو کاروبار دی. محترمو د دغو خاورو په کاڼو باندې کاروبار دی، په ونو باندې کاروبار دی، په وسایلو یې کاروبار دی. د پنجاب معاشه که په خپل معیشت یې په خپله خاوره درولی دی، نو په دوه شیانو درېدلی دی. یو د ده انډسټري ده، صنعت دی. دا دلته چې څومره سامان جوړ راځي دا اکثر د پنجاب په انډسټري کې دی. یو د ده اګریکلچر دی، زراعت. زراعت ته یې اوبه او صنعت ته یې بجلي. دا زمونږ نه په زور داسې واخلي ورکړي. مونږ د استحصال خبره کوو. په جنګ هم کاروبار، په وینو هم کاروبار، په وسایلو هم کاروبار. هغه ماشومان، هغه خویندې ماندې، هغه در په در ګرځي، هغو ژوند تباه دی، هغه ذلیل دي، هغه ته د قهر په نظر کتل شي، هغه ته د نفرت په سترګو کتل شي، باوجود د دغې چې لوټلی شوی هم دی. که چې اول پی ټي ایم جوړ شو نو په دې شکونه زیات وو. مونږ به چې چېرته لاړلو بیا به خلکو داسې سوالونه کول چې په هغه کې به شک زیات پروت و. نو چې واپس به راغلو زه به ډېر مطمئن وم، په دې خوشحال به وم. یوه ملګرو وویل چې ته په دا دومره خبرو هم خوشحال یې؟ ما ویل دا دومره مقدسو جامو کې دا کام وهلی شوی دی چې اوس څوک شک نه کوي، زما په هغه شک پیدا شي. پرېږدئ چې وکړي، زموږ سره خپل کردار موجود دی، یوه ورځ به زموږ کردار ثابت کړي. صداقت سره د دغې مظلوم کام، د دغې مظلوم ولس، د دغې محکوم ولس د دغې خدمت هم وکړي او هم یې دفاع وکړي. هر ګوند کې چې دی، په هره پیشه کې چې دی، یعنې کومه پیشه کې کار کوي دی، هر چرته کار کوي، خو چې د ده قامي شعور شته. قامي شعور معنا د کام په ګټه او په نقصان چې پوهېږي، د کام مفادات پېژني. چې څوک قامي شعور لري هغه چې په هر فیلډ کې دی د دغې کام نقصان به کم سے کم نه وکړي دی. مونږ اندازه لګولی شو چې په دې وطن کې څوک هم ټارګېټ کیلینګ کوي، څوک بده ورځ راوړي، خو هغه خو هم د بل ځای نه دي راغلي، همدغه پښتانه دي. خو د خپل قام مفادات خو نه پېژني چې زه څومره نقصان ورکوم. زه چې یو ټارګېټ کیلینګ وکړه، یو خو مې یوه کورنۍ تباه کړه،
د هغې کورنۍ یو تن مې ووژو، هغې کورنۍ صرف تن نه دی تللی، د هغې کورنۍ معیشت هم ورسره ختم شو. په کلي وطن کې یرې خورې شولې. دریم په عالمي سطح پښتون کام بدنام شو چې دلته خو تراګري ده، دلته خو وژل دي. بیا به چې مونږ ډېر ښه خلک هم شو، خو چې چاته وایو چې مونږ پښتانه یو، هغه به لږ احتیاط رانه کوي چې ګورې دا څه تکلیف نه کړه. داسې نه چې داسې ورځې راشي چې د دنیا نور انسانان مونږ پښتانه په ځان بوج شمار کړي چې زمونږ ښه ژوند ته ستاسو نه خطره ده، چې په خپل تاریخي وطن کې او د نیکونو په وطن کې مو هم یو د پردي نه، د پردي وطن د سړي نه دومره یره کېدله چې رښتیا مو نه شول ور ویلی. بیا خو د غلامۍ نور ښکر نه وي، دغه ده حالات د خرابېدو طرف ته یعنې روان نه دي بلکې شوي دي، خراب شوي دي. بیا تاسو نتیجه مو څه اخذ کړې ده په خپلو ذهنونو کې چې دا مردانو صحابه او د پېښور دا به بچ وي. تاسو دا نتیجه په ذهن کې راوړې ده. دا څنګه کېدلی شي چې د یو انسان په یو وجود باندې یعنې اور لګېدلی دی، دی وایي چې یاره دا خو دلته لګېدلی دی، دغې کپړې اور به هغه لاندې تر هغه پورې نه ځي، نو دا خو به ځي. نو د دې دپاره باید چې هر چا د امن خبره وکړله چې مونږ یې ملګري جوړ شو. علي وزیر زمونږ یو پښتون په ښکاره ورځ باندې نیولی شوی دی، او عدالت هم او پارلیمنت هم او ټولې ادارې دا ورته مجبورې دي. یوازې د یو جرنل فرمان و چې تر اوسه پورې هم هغه وایي چې که علي معافي وغواړي نو موږ به خلاص کړو. علي هم پښتون سړی دی، هغه ورته چې ورور باجواکه ډېر رټ سړی وی، هم زه یو پښتون فطرت لرمه، ټول عمر دلته په جیل کې پاتې کېدی شم، خو ستا نه معافي زه کله هم نه شم غوښتی، ته یو قاتل یې. علي زمونږ د ټول کام ننګ ساتلی دی. د نورو خلکو په مخ کې د پښتون یو چهره ساتلې ده چې یقینا دی نه ټیټېږي، یقینا یو پښتون خوی دی پکې، یو پښتون خصلت دی پکې، یو پښتون زړه دی پکې، یو پښتنه اراده ده. نو په دې عقله باندې د هغې دپاره به هم مونږ تل غږ هم پورته کوو، او انشاءالله اوس ورنږدې شوي یو د دوی چې څومره حربې وې تقریبا په ختمېدو دي، او ډېر زر به دی زمونږ په منځ